بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو فوټوشاپ اخري کلاس ته دا چې قرنطین مخته راغی نو موږ ونه شو کولی چې په حضوري شکل باندې د خپل پروګرامونو مخکې ویسو. نو د قرنطین په موده کې به داسې کوو انشاءالله چې موږ او تاسو به د ویډیو له لارې خپل هغه کریکولم مخې ته وړو. نو راځو خپل درس شروع کوو. دا چې اخري لیکچر د فوټوشاپ موږ سره پاتې و، نو اول راځو د فوټوشاپ اخري لیکچر ختموو، هغې نه پس بیا څه کوو کورلډرا ته ځو. نو راځو فوټوشاپ اوپن کوو. په دې کې موږ ټکس پاتې و، په ټولز مینو کې موږ نه ټکس پاتې و. نو هر څه نه مخکې اول راځو په ټولز بار کې ټکس دغه ټي چې کوم علامه ده دغه یعنې معنا ټکس چې موږ کله وغواړو ټکس ولیکو نو په ټول بار کې به په دې ټي باندې کلیک کوو. د دې شارټکټ څه دی؟ ټي. د کیبورډ نه ټي. ګوره اوس ما سره موف ټول سلیکټ دی، که چېرې زه ټي پریس کړم ډایرکټ دلته راځي ټي سلیکټ کېږي او همدارنګه پراپرټیز بار هم موږ ته ښکاره کېږي. یعنې د کیبورډ نه شارټکټ څه دی؟ ټي. ګوره زه بیا پریس کوم ډایرکټ راځي ټي پریس کېږي. نو راځو شروع کوو ټکس باندې. زه نوې صفحه اخلم، کنټرول ان صفحه به زه واخلم، سوا ما نوې صفحه واخیسته. تر دې ځایه پورې خو څه مشکل نشته انشاءالله. کله چې په ټي باندې کلیک کوو په دغه توکمه باندې دلته موږ یو څلور اپشنه موږ ته راښیي. اول هاریزنټلي ټایپ ټولز، یعنې دې په واسطه موږ کولی شو چې په یوه صفحه یا یو عکس باندې څنګه وکړو په هاریزنټلي طور باندې لیکل وکړو داسې په اوږدو باندې. او ورټیکل ټایپ ټولز په دې په واسطه کولی شو چې په ولاړو باندې څنګه وکړو ټکس وکړو. او پاتې شو دغه دا وروسته اول د زه په دې دوه خبرې کول، د دې نه وروسته په دې باندې غږیږو. ښه راځو په ټي چې کله ما کلیک نو دلته چې زه هر شی لیکم سایز به څنګه کې کم به کېږي. دلته زه 48 مه ولیکه، زه لیکم افغانستان موف ټول باندې کلیک کوم، دا څه کوم د صفحې منځ ته زه راوړم، دا موږ سره ټکس ولیکل شو. ښه راځو په ټي باندې زه کلیک کوم، دلته لنډ پراپرټیز بار راځي. اول په دې پراپرټیز بار باندې خبرې کوو لکه څنګه چې موږ او تاسو په ورډ کې ټکس ته خپل فنټ بدلولی شو. نو دې تاسو کولی شئ چې خپل ټکس ته څه ورکړئ، د خپلې خوښې فنټ انتخاب کړئ چې هر فنټ ستاسې خوښه وي تاسو کولی شئ دې نه ورته فنټ انتخاب کړئ. همدارنګه دې نه څه کولی شو چې خپل ټکس ته سایز ورکړو. فکر دې دی؟ ګوره دې نه کولی شئ خپل ټکس ته سایز انتخاب کړئ. همدغسې سنټر او لیفټ دا خو ټول د ورډ او د مایکروسافټ اکسل خبرې دي، لکه ټکس له ښي طرف ته وړي منځ ته راوړي او لیفټ طرف ته وړي، ټول هماغه خبرې دي. نو زه راځم اول دا ټکس سایز لږ زره کمومه او دې نه کولی شو کلرز چې خپل ټکس ته کوم کلر انتخاب کړو. زه مثلا شین رنګ انتخاب کوم. اوکې وګوره زما ټکس څنګه رنګ واخیسته؟ شین رنګ واخیست. زه هم نه بل رنګ ورکوم، کلیک او راشه دلته رنګ ورته انتخاب کړه چې کوم رنګ ستا خوښ وي. ته کولی شې دې نه هم ورته خپل د کوډ لرې ته رنګ انتخاب کړي. نو اوکې به کې اوس وګوره ابي رنګ یې واخیسته. دې نه وروسته راځو په دغه ټي علامې باندې کلیک کوو. دلته موږ ته یو وړکۍ بله وینډوز راخلاصېږي چې د ټکس په نامه باندې یادېږي. یعنې د دې په واسطه موږ کولی شو چې خپل دغه ټکس ته مختلف ډیزاینونه څنګه کړو ورکړو. خو په ډیفالټ شه سټایل نن دی، نو په دې به کلیک کوو او لاندې به راشو. دا ټول موږ سره څه دي؟ مختلف سټایلونه د ټکس باندې اپلای کوو. مثلا زما دا خوښ شو، فکر دی؟ ګوره ټکس څنګه شو؟ بدل شو. یعنې تاسو کې لیدلي هغه بعضې لوګو باندې دا ټکس داسې تاو شوی وي. نو ته بیا هم کولی شي چې دې نه د خپلې خوښې اندازه څنګه کړي، کمه او زیاته کړي. دا ټول ګوره څنګه چې ته کار کوې تا ته څنګه عملي ښیي. فکر دی؟ نو دې ځای ته کولی شي چې خپل ټکس ته مختلف سټایلونه ورکړي. زه هم چې زه یو بل ورکوم چې کوم یو ستاسې خوښه وي. ګوره د بیرغ شکل راشي دلته سیدي ورته څنګه کړه زیاته او کمه کړه. یعنې موږ کولی شو چې دغه د دې ځای څخه خپل ټکس باندې مختلف سټایلز اپلای کړو. ښه دغه به اوکې کړئ، که غواړئ چې ووایم دا مې خوښه ده اوکې کړئ، نه کینسل. راځو ورپسې دلته یو بل وړکۍ علامه ده چې په دې کلیک کوو. ښه دغه هم هماغه مخکې چې موږ وویل ټول هماغه وظیفه اجرا کوي. دې ځای نه کولی شو چې خپل ټکس ته فنټ انتخاب کړو چې کوم فنټ ستاسې خوښه وي کولی شي. دې ځای نه کولی شو چې خپل ټکس ته څنګه ورکړو، اندازه ورکړو چې کله څومره زما ټکس څومره غټ او ورکوټی شي. صحیح شو؟ ښه راځو دلته وګورم ورپسې سل دغه ورټیکلي سکیل. دې نه مطلب دغه دی چې زما دغه فنټ دی ورټیکلي سکیل شي. لکه به ډیفالټ سل دی، ګوره زه راځم دلته 200 کوم یا 300 ولیکم، انټر.
ښکاري تاسو ته فنټ څنګه شو سکیل شو ورټیکلی سکیل شو by default سل دې خوا راځو هاریزنټل سکیل دا هم د هغې اپوزیټ مخالف دی یعنې هاریزنټلي موږ ته څنګه دا ټیکس څنګه موږ ته حدود استاد 300 ورکړه که نه دا خو ما ورکړه by default څو دی سل دی یعنې سل دی موږ به سل کو بیا نه دا by default سل دی که ته غواړې چې تا ته اثر پکې ښکاره شي بیا ته ورکړه 300 400 تا ته به هغه ټیکس هغه اثرات معلومېږي صحیح ده دې خو څه مشکل نشته نه ښه راځو بل دې ځای نه کولی شو چې خپل ټیکس څنګه ورکړو کلر ورکړو چې کوم رنګ ستاسې خوښ وي دا هماغه مخکې دلته موږ وویل ګورې نو دا هماغه شی دی اوکې او انټر وګوره موږ ټیکس څنګه رنګ واخیست دې ځای نه کولی شو چې خپل ټیکس څنګه کړو بولډ کړو ایټالیک کړو انډرلاین یې کړو سوپر سکریپ یې کړو اپر سکریپ یې کړو انډرلاین یې کړو همدارنګه دغه ټول هغه دغه چې تاسو مخکې ویلي صحیح دی که څه مشکل خو نشته انشاءالله تر دې خو څه مشکل نشته بیخي ښه دې نه وروسته راځو دا ټیکس کلر زه تور اخلم دا به زه صفحې منځ ته راوړم شپ به ونیسي بیا به په خپل حالت ته لاړ شي صحیح شو انټر ښه راځو اوس غواړو چې په دې ټیکس باندې نور by default کوم سټایل چې دلته دي غواړو چې هغه څنګه اپلای کړو رای به شي وینډوز مینو ته او دلته به سټایلز باندې کلیک شي باندې سټایلز باندې کلیک نو دا مختلف سټایلونه دي موږ سره چې هر سټایل ستا خوښ وي ستا په ټیکس باندې څنګه کېږي اپلای کېږي دا ټول ګورې دا by default دي ښکاري درته که غواړي چې نه زه نور غواړم نو په دې به کلیک په دغه توکمې باندې دا ټول تا سره ټیکس افیکټ دي چې هر یو ستا خوښ مثلا زما دا خوښ دی اوکې نو راشه چې کوم افیکټ ستا ټیکس خوښي ته کولی شي چې په دې باندې څه وکړي ټیکس باندې اپلای کړي یعنې کولی شي چې مختلف ټیکسونه رنګونه ورکړي زه هم چې نه زما بل خوښ دی دلته راشه په دې باندې کلیک دا ټول دي اوکې که ښکاري تاسو ته دغه by default هغه سټایلونه چې ته کولی شي په ټیکس باندې څنګه کې اپلای کړي څه مشکل خو تر دې ځایه پورې نشته نه انشاءالله بیخي انشاءالله ښه زه راځم دا لرې ډیلیټ کوم ډیلیټ ټي پریس زه لیکم کنټرول ټي شارټکټ دی ښه زه غواړم چې اوس د ټیکس ما ولیکي دې ته زه بارډر ورکړم یعنې فل کلر یې خو بلو دی غواړم چې یو فل کلر یو آوټ کلر یي که نه نو زه راځم آوټلاین نو په همدې لایل چې ډبل کلیک کړو په لایل به څنګه وکړي ډبل کلیک د دې نه بس موږ ته یو بله وینډوز راښکاره کېږي د لایف سټایل په نامه باندې نو دلته به راشي سټورک ګوره چې په دې کلیک کړم دلته موږ ته ښکاره شو چې زموږ ټیکس کومه چې آوټلاین واخیسته سور ښکاري تاسو ته نو دې نه ته کولی شي چې د خپل دغه ټیکس کلر آوټلاین کلر څنګه کې بدل کړي چې کوم کلر ستا خوښ ته ښکاري یعنې که غواړې چې ټیکس ته آوټلاین ورکړي نو دې ځینې کولی شي صحیح شو څه مشکل خو نشته بیخي دغه بیا ډېری یې کمی یې ګوره څه دغه آوټلاین کلر نه دی که غواړې چې ډېرې کې فیصدي ده سایز دی څومره چې ستا خوښ وي صحیح شو دې نه کلر او دغه همه فیصدي ده او دې نه چې کولی شي چې کومه چې ستا خوښ وي هماغسې انتخاب کړه نور څه مشکل په دې کې نشته انسایډ ورکوې یا آوټ سایډ نه موږ همیشه هلته څه کوو آوټ سایډ ساتو ځکه چې دغه آوټلاین د ټیکس آوټ سایډ راځي صحیح شو په دې کې خو څه مشکل نشته بیخي ښه راځو یو وړوکی ونې پروژه خلو یو ټیکس موږ جوړو چې څنګه یو سټایلش ټیکس جوړ کړو دا لر به زه ډیلیټ کړم ډیلیټ په دې پورې خو څه مشکل نشته تر دې ځایه پورې ښه راځو په دې دوو خبرې موږ وکړې اوس راځو دې دوو ته هاریزنټلي ټایپ ماسک ټولز باندې دې وظیفه څه ده په دې به کلیک کې او یو ښایسته بیکګراونډ به والله واخلې چې کوم بیکګراونډ ستا خوښ وي مطلب زه راځم یو بیکګراونډ راوړم بیکګراونډ ما راوړو صحیح شو په دې ما کلیک زه لیکم افغانستان دا به سلیکټ کړم ټیکس او سایز به څنګه کړي غټ به کړي یا بیا به په موو ټول کلیک کړي او کنټرول سی او به ووهې او رای به شي او بل بیکګراونډ کې کنټرول وی به کړي موږ ته وګوره ته موږ ته ښکاري ګوره دغه بیرغ رنګ یې څنګه که موږ ته دلته راوست یعنې ته غواړې چې په همدې شکل باندې مختلف ښایسته رنګونه راولې او په ټیکس کې ځای په ځای کړي نو دغه د ټیکس مارکس ټول څه شو وظیفه وه چې څنګه بیکګراونډ ستا خوښ وي په هماغه چې ته لیکل وکړې نو تا ته به هماغه بیکګراونډ شکل هغه ټیکس کې څنګه رنګ راځي څه مشکل خو تر دې ځای نشته انشاءالله ښه دغه بل هم همداسې دی دلته وګوره
ورټیکلی ټایپ ماسک او هاریزنټلی دواړه یو وظیفه کوي خو ورټیکلی په ولاړو باندې هاریزنټلی پرتو باندې صحیح شو دې څه مشکل نشته خرازو یو ورکه نو پروژه خپل څنګه کوي شو خپل یو ټیکسټ یو خاصه سټایل ورک ها زه راځم اول یو بیک ګراوند راوړم بیک ګراوند ما راوړ ټیکسټ ټایپ هاریزنټل ټایپ ټولز باندې کلیک کوم دلته با کلیک زلیکم کنټرول ال د فونټ انتخاب کې امپاکټ انټر د شفت سره سو کې کش بکی انټر خاګور کې انټر وای او کله دغه چې کلام وای دوړ یو ملګری صحیح شو په دې خو څه مشکل نشته ان شاء الله خرازو دې ټیکس یو سټایل ورکو یو ډیزاین ورکو چې ورکو یو ډیزاین ورکو سټایل ورکو تاسو ښکاری ده اوکې ها نو اول برای شو دلته فل لیکلی فل په دې فل باندې به کلیک کو او د دې دغه اندازه به راوړو تقریبا 100 چې څومره ستاسې خوښه وي 14 یا 100 چې څومره ستاسې خوښه صحیح شو دلته فل کلر به څومره انتخاب کړي 100 له دې نه پسته به دلته راشي د نارملز په دې نارملز په چک باندې کلیک کو موږ ته دلته یو لیست راخلاصېږي په دې لیست کې موږ شی انتخاب کو کلر برن چې کله موږ انتخاب کو نو وګورئ دا ټیکس موږ ته څنګه شو هایټ شو پټ شو ښه کله چې ټیکس پټ شو له دې څخه وروسته به راشي په دغه ټیکس لایر باندې به څه وکړي ډبل کلیک وکړي ډبل کلیک چې کله موږ وکړو یا ډبل کلیک او یا هم رایټ کلیک ګوره رایټ کلیک چې وکړي بلنډینګ آپشن ته به راشي هم موږ ته هماغه وینډوز راخلاصېږي او که ډبل کلیک وکړو هم موږ ته هماغه بلنډینګ آپشن راخلاصېږي ښه دا بله وینډوز موږ ته راخلاصه شوه دا به دې خوا زه ویسم نو اول به دلته راشي په دې کې به ته په بیول ان امبوس باندې کلیک کړي چې ګوره کله موږ په دې باندې کلیک کوو موږ ته ټیکس څنګه شو ښکاره شو هیډ نه بیرته ښکاره شو نو رای به چې په دې ټیکنیک کې به ورته چې واخلې HSL هارد به سلیکټ کړو او دغه اپ دا به ډاون کړي یعنې زما دغه ټیکس دی په دې بیک ګراوند کې دننه راشي دلته ورته هم اندازه زیاتوی شي لکه څومره چې ستا خوښه وي ګوره ټیکس موږ ته په بیک ګراوند کې څنګه راغی دننه راغی دغه شو د دې څخه وروسته به بیا راشي هایلایټ موډ هایلایټ موډ کې به څه واخلئ کلر ډوج به انتخاب کړي کلر ډوج به انتخاب کړي ګوره کلر ډوج به انتخاب کړو نو دې ته هم اندازه کمولی شي زیاتولی شي له دې څخه وروسته به بیا راشي دویم قدم کې به راشي په انر شیډو باندې به څه وکړي کلیک کړي چې کله موږ دلته کلیک نو په دې کې به راشي دغه چوک کمانډ به واخلي 14 همدلته دا نور ته خپله فیصدي ته وایي خو نور ستا خو غواړه چې څومره ته زیاتی کمی تا ته بل د هغه ټیکسټ هغه اثرات ښکاري صحیح شو نو ګوره دا که زیات کم دا خرابېږي نو په دې په واسطه موږ کولی شو چې یو ټیکسټ ته یو ښایسته ډیزاین ورکړو نو دا ټول هم دې لپاره استعمالېږي تاسو خپله بیا وکړئ پکې عملي کار وکړئ یو ټیکس ولیکئ او څه وکړئ دا ټول پکې استعمال کړئ صحیح شو ښه کله چې زه په دې بیولمبوس باندې کلیک کړم ګوره دا اوس ډاون دی که وایي چې ته دا اپ کې وګورئ دغه ټیکس ما ته بیک ګراوند راووته دا بیرونه ووته او ډاون ښه دا خو ټیکس شو بغیر بعد څه به کې دا به اوکې کې ګوره اوس ته کولی شي یو عکس هم راوړي یو شکل هم راوړي هغه هم څنګه کې په دې بیک ګراوند کې دننه ورکړي ښه زه به یو شکل راوړم چې په هغې هم کار وکړو صحیح ده مثلا ښه دغه زه راوړم تاسو ته ښکاري دا به راواخلي او دلته به واچي شپ ټول سره به دا څه وکړي ورکوټی به کړي ښکاري انټر دا ګوره شکل دی مال کولی شي خپل عکس هم راوړي لوګو هم راوړي ښه دلته به راشي ګوره بیا فل ټولز په فل ټولز هم چې کلیک دی دې به سایز څه وکړي کم به کړو له هغې څخه وروسته به راشي په نارمل کې به کلر برن انتخاب کړي نو دا به لوګو به څنګه شي موږ ته به هایټ شي هغې نه بعد ډبل کلیک په همدې موجوده لارې باندې نو بلډینګ آپشن به موږ ته راښکاري شي په دې کې به راشي بیول ان امبس باندې به کلیک کړي صحیح شو ګوره اوس دلته دا اپ دی ګوره دغه چک اپ ته ټیک مار شوی تیر نو دا موږ ته ټیکس کې دغه کوم بیک ګراوند چې دا موږ ته په ټیکس بیرون طرف ته ښیي که زه هم چې نه داخل طرف ته یې وښیي نو څه وکړه دا ډاون که یعنې دغه ټیکس به څنګه شي یا دغه لوګو به موږ ته په دې بیک ګراوند کې دننه شي
نو دلته ورته چسل هارډ انتخاب کا او راشه لږ اندازه څه وکړه ورته زیات کا هغه ستا پر موبایل چې څومره ته کوی شي چې ته ورته ډېر او کم کې صحیح شو. هایلایټ موډ کې به ورته کلر ډوج انتخاب کې دینه بعد به راشي انر شیډو ته چې کله ما کلیک کړې دلته ورته نور اندازې ته انتخابوه 3 مثلا. نو په دې کوم کولی شو چې موږ خپل یو لوګو هم څه وکړو یا یو عکس هم راوړو په بیکګراوند کې ته کولی شي عکس راوړې هغه هم په دې بیکګراوند کې څنګه کې رسم غوندې کې یعنې که فکر دې کړی هغه نجاران چې بعضې نقاشي کوي نو په دې اساس باندې دې کې خو څه مشکل نشته نه انشاءالله بیخي. خو دغه د ټکس په فوټوشاپ کې د ټکس کمانډ باندې لږ معلومات خدای موږ چې خوښ شوي وي که چا سره څه مشکل وي نو تاسو کولی شئ چې موږ سره یې شریک کړئ او اسایمنټ به واخلئ همداسې سلیکایي به وکړئ فوټوشاپ کې او چې یو لوګو به جوړ کړئ او هغې نه به څنګه وکړئ دغه کوم ډیزاین چې ما اپلای کړ دا به هم ورباندې اپلای کړئ او په دې په څنګ کې تاسو به نور هم ګوتې ووهئ. دلته ګوره لکه زه چې په دې کلیک کړم دا ټول ګوره چې تاسو کار تاسو دلته ښکاري مکمل صحیح شو. په دې کې څه مشکل نشته. تاسو کولی شئ چې ځان سره څه وکړئ دا پریکټس کوئ.